د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست په کوربتوب د اطلاعات او کلتور وزارت د ترانو او ترنم ریاست له لوري د شعر او مشاعرو د تنظیم قانون او د ناسمو دودونو د مخنیوي په هکله د اسلامي امارت د مشرتابه 18مه ګڼه فرمان د یوه علمي سیمینار، څیړنیزو مقالو او شعرونو په لوستو سره توضیح او تشریح شو. په دې سیمینار کې د بلخ، سمنګان، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایت د اطلاعات او کلتور ریاستونو مسؤلینو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون درلود. په دې تړاو جوړ شو مراسمو کې چارواکو ویل د اقتصاد، سیاست او نورو پرمختګونو ترخوا مهمه ده چې هیواد په کلتوري برخه کې هم غښتلی وي. دوی د مشرتابه فرمان ته په اشارې وایي لیکوالان او شاعران د قلم داسې وکاروي چې ولسونه اړ شي ناسم دودونه پرېږدي. و تماما بخش چی بخش فرهنگی، اقتصادی و چی اقتصادی، زراعتی به هر بخشی که باشه امروز ما نیاز داریم، ضرورت داریم و همه مهم هم بوده که اتفاق داشته باشیم، وحدت داشته باشیم، اتحاد داشته باشیم. فرمان کې راځي چې د دې پر ځای چې تاسو هلته ورځئ پر هغه باندې ځان تاوانوئ، مصرف تاوانوئ، کوشش وکړئ د هغه مرسته وکړئ، کوشش وکړئ د هغه د ډوډۍ بندوبست وکړئ، کوشش وکړئ هغه سره د نغدو یو کومک وکړئ چې دا به د عمر لپاره بیا هغه ښېګڼه ستاسو په هغه باندې وي. د سیمینار په جریان کې د جوزجان او فاریاب ولایت مسؤلینو د فکري رغونې، د هر ډول نژادي توپیرونو د مخنیوي او د ټولنې په اصلاح ټینګار درلود. دوی وویل که لیکوالان او شاعران د اسلام په چوکاټ کې خپل مسؤلیت وپیژني، حتما به یې لیکل او ویل په ټولنې مثبت اغیز ولري. لسانیت، سمتیت او داسې نور تعصباتو له منځه وړلو ته سخت اړتیا لري چې همدا په اوس وخت کې د لیکوال، شاعر، ترانه ویونکي او ادیب مسئولیت دی. شعر و ادب که از سرزمین قلب انسانهای مؤمن سرچشمه میگیرد برای تنویر اذهان جوانان ملت و مسلمان این مرز و بوم تأثیرات مثبت خود دارد. د سیمینار په وروستۍ برخه کې یو شمېر نورو مسؤلینو وویل افغاني ټولنه کې ناسمو دودونو ریښې کړي او باید له بیخه ویستل شي. دوی د غم او ښادۍ پر وخت لګښتونو ته په اشارې وویل دا د ټولو علماو، قومي مشرانو، لیکوالانو او شاعرانو مسؤلیت جوړیږي چې له هرې لارې وي د ټولنې د اصلاح او د ناسمو دودونو په مخنیوي کې ولسونو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي. خلاصه د خبرې دا ده باید موږ هغه ناسمو رواجونو ته په خپله ټولنه کې ځای نه ورکړو او دغه ټولنه چې نن ناسته ده، دغه ملګري چې نن سره راټول سوي دي، شاعران ملګري دي، ادیبان ملګري دي، قلموالان ملګري دي، مبارزین ملګري دي، هر یو دی خپل مسئولیت د خپل ادرسه ادا کړي. در وقت غم خانه مصیبت دیده باید جای تسلی و آرامش باشد، نه میدان مهمانی دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند دیگران برای خانواده غم دیده غذا آماده کند، نه اینکه آنها برای مردم مهمانی بگیرد. د یادولو وړ ده چې افغانستان کې بیلابیل قومونه د ودونو، ښیښۍ، مصیبتونو، له حج او عمرې څخه د راستنېدو پر مهال ناسم دودونه پالي چې دې چارې په ټولنه ډېرې منفي اغېزې کړي. په همدې موخه د اسلامي امارت مشرتابه د دې ناسمو دودونو د مخنیوي په موخه دا ډول فرمان صادر کړ. باور دا دی که په بشپړه توګه دغه فرمان عملي شي ټولنه به له شته دودیزو ناخوالو راووځي.